میاشت د رمضان د ثوابونو او رحمت میاشت د عذابونو د خلاصي او مغفرت میاشت د رمضان. الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إلى آخره رواه البخاري. ایزان خو د روزې اوله د روزې په حواله باندې به څه خبره وکړو چې روزه د اسلام د ارکانو څخه یو رکن دی. روزه د اسلام د ارکانو څخه یعنی 5 ارکان دي: لمونځ، زکات، روزه، حج، کلمه شریفه. ټیک سولو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، د بخاری شریف حدیث دی، بیا فرمایي چې الله فرمایي. حضرت ابو هريره وايي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، الله فرمایي. کچیر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډایرکټ یو خبره وکړله دته حدیث نبوي ویل کیږي، پیغمبر علیه السلام دا خبره کړې ده. او که پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل چې الله فرمایلی دی و دته حدیث قدسی ویل کیږي. نو دغه حدیث چې دی دا هم د الله له جانبه ویل سوی دی. د الله رسول فرمایي الله رب العزت دا خبره کړې ده. فرمایي الله رب العزت وی کل عمل ابن آدم له، هر نیک عمل چې بنده کوي دا د دی پر دې به ودته اجرونه ملاویږي، ثوابونه ملاویږي، عوضونه ملاویږي. الا الصيام، روزه چې کومه ده د الله رسول فرمایي فانه لی، دا روزه چې ده د زما دپاره ده، دا ستا دپاره نه ده. کما روزه نیولې ده د قرآن د حدیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طریقې مطابق، د الله رسول فرمایي الله فرمایي دا روزه زما ده، بس دا روزه زما دپاره ده، په دې کې هیڅ شی چې دی هغه ځایېږي نه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله فرمایي وانا اجزي به، د دې جزا بیا زه خپله درکوم. یعنی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ما ورته لمونځ وکړو، زکات ورکوو، حج کوو، تبلیغ کوو، ذکر کوو، تلاوت کوو، د دې ټولو جزا الله رب العزت د فرشتو په ذریعه بولې، په هر ذریعه چې بولې الله یې موږ ته راکوي. لیکن یوازې روزه داسې عبادت دی الله فرمایي دا زما او ستا خپله مسله ده، ما او کار سره پرېږده، په دې کې د هېڅ چا دخل چې دی هغه نشته. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هر نیک عمل چې ما او تا یې وکړو، یو په 10 الله ما او تا ته عوضونه راکوي، یا یو په 900 الله ما او تا ته عوضونه راکوي. لیکن روزه دا رقم نه ده. الله فرمایي هغه 10 هم نه دي، هغه 900 هم نه دي، حساب یې ما ته را معلوم دی چې هغه څو دي، زه به د هغه په بدله کې وتا ته څو عوضونه درکوم. نو په دې وجه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هر نیک عمل دا د بني آدم، دا د انسان، دا د مسلمان خپل دی. لیکن یو روزه چې کومه ده فانه لی، دا روزه چې د هغه زما دپاره ده، بس وانا اجزي به، زه به د دې جزا په خپله وتا ته درکوم. نو دا جزا بیا د قیامت په ورځ معلومیږي. دا د نن خبرې، د خولې خبرې، د تعداد خبرې، د حساب خبرې نه دي، بس دومره الله رب العزت و ما وتا ته خبره چې ده هغه وکړله. علما فرمایي چې د الله رب العزت روزه ولې فرمایي چې دا زما دپاره ده؟ دا ولې؟ په دې کې بنیادی خبره ده د عزیزانو، نور ټول عبادتونه، لمونځ، زکات، حج، تبلیغ، جهاد، تلاوت، ټیک شو،
په دې باندې زه خبرېږم ته خبرېږې، زما په عبادت ته خبرېږې ستا په عبادت زه خبرېږم، بلکې ټول انسانان یو بل سره خبرېږو. لیکن واحد روزه ده چې یو الله او بنده سره خبر دي. بس واحد روزه ده، دا د عبادت دی چې یو الله او یو بنده خبر دی چې دا کوم چا روزه نیولې. اوس په دې کې ورته وګوره عزیزان، یو خو موږ ته د روزې میاشته ده، موږ ټوله وایو چې الحمدلله زموږ روزه ده. کنی دا خبره د مابین ځواب باسه، د روزې میاشته مابین ځواب باسه، هېڅوک په چا نه دي خبر چې د جا روزه ده. صحیح سلو یوه بنیادي وجه دا ده چې خاص د الله د رضا لپاره ده، بل هېڅ شی نه پکې ځایېږي په دې خبرو کې. یوه ذره گنجایش د ریا، د شهرت، د نامه، د تکبر، د هېڅ شي نه پکې ځایېږي. بس د الله دپاره روزه ده، د الله دپاره. او الله فرمایي ما او کار سره پرېږده، د داسې عبادت بدله زه په خپل لاس بیا و تا ته درکوم. دا یوه خبره. دویمه خبره دا د علما فرمایي وایي دا کله چې سړی روزه نیسي، دا روزه وایي استغنا ته د څه شي؟ خوراک، څښاک له کوروالا څخه. ټیک شو؟ دا درې شیان موږ بند کړو د الله دپاره، د پیغمبر علیه السلام پر طریقه، و دې ته روزه وایي، و دې ته عبادت وایي. او بعینه په دغه انداز باندې الله رب العزت منزه دی له خوراک څخه. الله خوراک نه کوي، الله منزه دی، پاک دی له څښاک څخه چې د یو شی وچ. الله منزه دی، پاک دی له کوروالا څخه. بس بیا د موته چې روزه ونیوله بعینه دا ترتیب د چا دی؟ دا د الله دی. و دا نه وایم چې نعوذ بالله موږ د الله چمونه کوو، الله خو منزه دی. و ما تا ته الله یو سات کې دپاره دا شی راوښوی. نو ګویا دغه طرز چې کوم وصلو، دغه ترتیب چې کوم رالی، الله رب العزت د کومو شیانو څخه منزه و پاکولو، د سات کې دپاره ما تا ته ویل دا شیان د ځانه څه لرې کوي. بس څنګه خبره راله؟ خاص الله رب العزت لمونځ نه کوي. ٹھیک سلو الله رب العزت زکات نستا، الله رب العزت چیش نستا، حج نستا، یو شی نستا. دا روزه چې دا روزه دا خاص الله رب العزت رب دی، خالق دی، مالک دی. و ما ته د سات کې د پر دا شان را وشو چې دا چمته هم وک. په دې وجه الله فرمایي چې دا الا الصيام روزه فانه لي، دا زما د پر ده، وانا اجزي به. او بل روایت کې راځي علما فرمایي چې دا روزه زما د پاره د جزای ز په خپل ایم. الله فرمایي جزای ز په خپل ایم، ما سوا زما د رضا څخه پر دې روزه زو بل شي تا ته نه درکوم، یا تا ته جنت درکوم، یا حر یا غلمان، یا نه الله فرمایي ز خپل ځان وتا درکوم. ځان سمانا زلتا سره محبت، زلتا سره مینه، زلتا سره پیار، زلتا سره تعلق، زلتا سره د رحمت لاره چې دغه اختیار او مغه د معنا ده. صحیح سره بیا فرمایي پیغمبر علیه السلام والصيام جنه، دا روزه چې دا ډال دی. ډال په جنگو کې، په خوا جنگو کې په دا ډال شي مې او اوس هغه فلمانو ډرامو کې هغه جنگونه کوي، په خواني فلمان هغه ډال داسې نیولې تور رغشي مشي براګرځي بعینی په دغه انداز په دغه روزه باندې ما ته چیش کو عزیزانو د جهنم ور چې دی هغه راګرځو. لویه مسله، لویه خبره د جهنم ور په ما ته دا روزه داسې و جهنم ته کوو، د جهنم سبب ځان په بچاو. دغه خو د دنیا ټولې ګناوي دي په دغه روزه باندې په ما ته ځان چین بچاو. لیکن لویه خبره چې دا هغه چشته هغه د جهنم ده، د جهنم سبب ما ته په دغه روزه باندې ځانونه بچاو. فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخط. پیغمبر اسلام فرمایي که پتا سو کې د چا روزه او په کوم ورځ یو خو فحش خبرې مکوي، بے حیا خبرې مکوي، بے ځای خبرې مکوي، او خاص کر کور والا سره چې کوم زموږ ژوند دی هغه مور سره کوه. صحیح سلو نو ولې ځکه روزه د دې شیانو سبب دی. روزه په دنیا کې ډېر شیان شته، لکه دا اوس کورونا راغلی ده. اوس کورونا چې راغلی ده موږ د ګرځ سبب وړو، د غبار سبب وړو، د جراثیمو سبب وړو، ماسک می لګولې، دستانی می په لاس کړی دي، لاسونه نه ملاوو، ارسات کوي لاسونه پرینځو. ټیسو نو د کورونا سمج بد وړو. دا رقم په دغه انداز روزه چې دا هغه د شکنځاو سبب دی. روزه چې دا هغه د غلط نظری سبب وړي. روزه چې دا هغه د غلط اوریدلو سبب وړي. روزه چې دا هغه د بد ویلو سبب وړي. دا خو هغه شنی خبرې دي.
صحیح سلو. نو د الله رسول فرمای فلا يرفث، په کوم ورځ دا روزه قطعا دا مکوولې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای ډیر ځله داسې انسانان سته د ورځې روزه وي، خو لیکن ما سوا للوږي او لتندې بل د الله په دربار کې د یو شی نه ملويږي. ځان دې ګرد ورځ وږي کړی وو، ځان دې ګرد ورځ ترې کړی وو، نو خو په کار خدا و چې تا الله پیدا کړی وای، لیکن تاسو سترګو، غوږو، لاسو، پښو، دماغ، عقل د هیڅ شي حفاظت تا نه وکړي چې نه دی وکړي. ستا خو فکر دا دی ما دا د ماښام روزه مات وکړي، ګرد ورځ ماښۍ نه خوړلی. د الله رسول فرمایي هلته یې اوښ وتړه، سهار یې وتړه، ماښام یې رایله کړه، دا اوښ هم ګرد ورځ شی نه دی خوړلی. نو اوس دې ته خدای ثوابونه ورکوي یا نه ورکوي. دا زما او ستا د فیسبوک خبره نه ده. فیسبوک اوس موږ خو اوس خو بازارونو هم باندې کدا وایي چې یار اوس په دکانداران دي هغه د ښځو سره مجلسونه بل هغه خو بلا چې وباسو. دا فیسبوک زه الحمدلله نه لرم، نو ډیر کم خلک یا به نه لري، یا به زموږ سپینږیري مشران نه لري، یا به ځوان، یا به د ډېرې غریبۍ نه لري. دی نه دی چې دی به ډېر بزرګ یې انو که دی وس یې هم و او نه یې درلودی، د دې روزې ته بیا سلام دی، دته بیا ماته دعاوې کوه، دته بیا ووایه چې ماته دعاوې کوه. دا اوس ګوره دا که تی فیسبوک لرئ د خدای دپاره یې بند کړئ، پرېږدئ دا دنده پرېږدئ، مخ له دا موبایل ګر سره بیا به د اختر بعد سره ګورو. زما او ستا دونه لوی عبادت یې را خراب کړی دی چې په دغه عبادت و ما او تا ته جنت نه، د جنت نعمتونه نه، د مرګ اساني نه، د قبر اساني نه، ما او تا ته الله ملاوي دی. الله خو د دغه فیسبوک په خاطر به الله ما او تا ته نصیب ملاو. پر دغه روزه چې ما او تا الله په کار ما او تا ته ملاو سوی وي، و ما او تا ته چې شیطان ملاو سولو. بس شیطان چې په ما او تا یو واره فیسبوک وګوري، په هغه کې چک دې ته بس ما په بیان پسې ګرځې، د مولانا طارق جمیل صاحب په بیان پسې ګرځې، د چا په بیان پسې به ګرځې، نو بیا ته به سل ګناوې کوې، سل قدمه به د ګناو طرف ته یې، یو قدم به د مولانا طارق جمیل صاحب طرف ته ورځې، بیا به تا هغه نیکي چې د هغه وکړه دلته دې سل ګناوې وکړې. ها په فیسبوک یو داسې یو آپشن شته، یو ترتیب شته چې ته ډایرکټ پاکه تعالی بیکاره شی ګر سر راځي نه، د غیر شی راځي نه، بیا خو ډیره ښه خبره ده، بیا خو ډیره. او فیسبوک خلک دې د پاره نه کوي چې مال دې بیکاره شی نه راځي، دې د پاره ګر څه کوي. ټیک سره دا تصویرونه، دا جنې، دا غزلې، دا موزیک، دا رقصونه، دا څه وای عذاب جاریه دی. عذاب هر چا چې پته کې غزل شعر کړي دا، هر چا چې پته کې یو رقص شعر کړي دی، هر چا چې پته کې یو پښ تصویر شعر کړي دی. ته ولې په مسجد کې ناشته او مسجد کې ناشته، دا مسجد چې هر چا جوړ کړي دی په قبر کې به یاو، په قبر کې خو به نو هغه صدقه جاریه ده، 24 غنټه مسلسل د دې عوضونه ورسیږي اجرونه. او دا تا چې کوم غلط شی شیر کړی دی مسلسل 24 غنټه وتا ته چې رسیږي، وتا ته د دې ګناه درسیږي، وتا ته د دې ګناه. اول ځل سالک بیان اوریدلې وو، بیا ویلې به په زرو غزل او شان میان می دغه اگر سره دنده ولا بیا مولوی سازما توبه ده زدا شام پرېږده مال بیل توبه وباسه، کوم شي چې تا په وسه پر دی هغه بیرته ډیلیټ کا، چې در وستي وتلې دی توبه وباسه، الله سم معافي وغواړه، الله رب العزت په دغه ګناه به وتا ته نه درکړي. وسیف شي شیر کړی هم دی او بیا ورته پام دی هم نه دی. وسیف سړی را ولاړ سو دی مور پارسل راخص د غنمو یا د وړو په شاعر راخص دي، شاعر هغه سروي دي کرا لړستې ویږي چې کور ترالی دا پارسل بده ته چی شر پاته سوی. دا زما استاد د ماپشن درس مرسته سبقت نه اشتي او په دا روزه کې نه اشتي، په عبادت کې نه اشتي. دا زما استاد عبادت چې کم پارسل دی کم غونې دا هغه سروي دي، صحیح سره دا عبادتونه جن روان دي، ولې خدلته ګناه په پسې ده. نو لہذا د الله رسول فرمایي فلا يرفث، جنگ دا بد خبره، د شهوت خبره، خاص کر د روزې په حال کې ده پېشلمي سه در څه وخت پرې د روزه ماته پرې د خپل کور والا سره هم نه ده جایز. یو خو سپینځلي خلک دي، مشران خلک دي، په ځان باندې عبور لري، کور والا سره ناستې مجلس کوي، کله څه مطلب مجلس زیات شي پروا نه لري. بی عائشه صدیقه سره روایتونه سته، پیغمبر علیه الصلاه والسلام مجلس کوي په روزه کې، نو بیا پښتنه وسو عائشه صدیقه سره چې نو بیا مشته اجازه سته ولیا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام رقم څوک پر خپل ځان کنټرول لري یا نه لري، چې نه لري، خاص کر نوې شادي شوه چې کم ځوان دی نو هغه سو خبر روزه به ماتیږي، خبر روزه خرابېږي، خبر روزه ته تاوان رسیږي. لہذا ودته به اجازه چې د هغه ستنه صحیح سلو ودته اجازه نشته چې د خپل کور والا سره هغه مجلس وکړي چې هغه مجلس په کوم وخت سره کوي، صحیح سو عام مجلس شي، عام مجلس
په خبرو کستي سر خلاصېدي خو ښه خبره ده کنه بشري دغه رقم ګرځي فلا يرفث فحش خبرې به نه کوي بې ځایه خبرې به نه کوي خاص کر غلط نظري به نه کوي غلط نظري نه دا زما او ستا روزه خو نو ډېر زبردست دی او ښایسته چادر دی ما پر ځان اچولی دی صحیح ښایسته کندارۍ کار چې ورباندې سوی ښه اعلی سطح کار ورباندې سوی نو خو ډېر ښه خوند کوي او بیا ما او تا غلط نظري وکړو چې غلط نظري مې وکړه دا د روزې چې کوم چادر ما او تا پر ځان اچولی دا سروی سو لکه ښایسته پټو چې تا پر ځان اچولی وو نو ته ولاړې یو ځای هغه د تناره لره ولاړې دغه رقم آهنګر لره ولاړې چا لره یو سکروټه راوړي ستا پټو یې د سروی کې دا پټو بیا قیمت لري قیمت د 100 روپۍ پټو بیا په څو نه ارزي په 100 روپۍ نه ارزي صحیح سلو یا به پې نه پکې لګوي او هغه رقم خوند نه کوي دا ما ته چې یوه غلط نظریه وکړه دا زما او ستا ښایسته د روزې چادر دا سروی سو 2 واره مې وکړه 200 روپۍ پکې رالو 3 واره مې وکړه 300 روپۍ پکې راوړو کومې غزلې واورېدلې غزلې بل سروی پکې رالی ځه اخر به د زما او ستا د روزې څه چیز جوړ شي زما د روزه مثال د چادر دی د پټو دی د دې څه به رغبیل جوړ شي رغبیل او په رغبیل کې به چادر وسوي شی در یو ځای رسولی نه صحیح سلو خاص کر رحمتونه خدای چې لکه دا اوبه راواخلي دا د دې ځای څوک رسولی شي نو لهذا د الله رسول فرمایي فلا يرفث د شهوت خبره به قطعا نه کوي ولا يسخب شور به نه کوي شور څه معنا ده شور دا معنا ده د الله د رسول او عادت مبارک او عزیزانو پیغمبر سم د جهاد په میدان کې په زور غږ نه درلود د جهاد میدان په زور غږ نو ته ذکر کوي ذکر به ختم کی د جهاد په میدان کې د الله رسول په زور غږ نو صحابه کرام مجاهدین په زور غږ نه کوي قطعا نه کوي دا د جهاد ادب ناری چې خلک ازمت کله خدای نه خاصه جنگ نه صحابي د الله رسول په د کافرانو سره جنگ دا ډیر لوی ادب دی او په بازار کې د الله رسول په زور ناری ژغ نه قرار خاموشي ازمت هغه خاطی مچلی بازار چې بول صحابي د الله رسول منع کړو دا به نه کوي او بیا خاص کر امام ابو حنیفه صاحب فرمایي په بازار کې څوک په چا پسې د چا د خوا ژغ نه کوي شاده خوا پسې ناری کوي د شاده خوا ژغ کول د سړي په حیوان پسې کوي شاده خوا ژغ کول د سړي په حیوان پسې کوي امام ابو حنیفه صاحب فرمایي ژغ مو پسې کوه یا خو پسې روان سه ورسه کني پر دغه ځای پرېږده کله په بازار کې را روان یو دکاندار ناری کوي مولوی سه خیر چورته وګور اراسه چي تیاری بس په دغه ځای موږ به د عقل د خوا څوک خلاص بس هغه بیا موږ ماج سلو پیر کو ځان جن خلاص په چا چې ژغ ملري سپینجر مشر لا اغا هر څوک چې ناری مو پسې وای امام صاحب فرمایي د شاده خوا ناری وهل داسې په حیوان پسې وای حیوان کوم حیوان نو غوی به بل نو بیا بوته خو نو دا رقم دا چم سړی کوي نه او خاص کر شور د الله رسول فرمایي شور مکوي بیا پروزه کې شور خامخاب نقصان ته خبره دي ګټ لرنه دي نو چې نه دي نو لهدا د الله رسول فرمایي شور مکوي فان صابه احد او قاتله کچيري وسيره ولارسو روزه یو بل سړی څنګه ورته یا جنگ سره کوي نو پښتانه خو بیا د ماجګر مال په چمن کې موږ طالب یو علایدا موږ طالبان خپل فارغ ودی لراوته درځي څو جنگونه کوي خو چې جنگ بو ال د پرتاړه ورته ودرېدو بد هغه زموږ شغل و ماجګرای خلاصېدل نو بد از مشکار ورته درېدو نن څو جنگ وسو کم یو ډیر زوره ور کم یو نو زوره ور بد د از مش خلق علایدا دا ویل دي چې یا روزه مې پر دماغ ډیر بوج دی بد دا کچا خبر را توکه چپه خبر دماغ یو شی په والله کس پر خدای پاک د خپل ځان مسپموا پر رسول د خپل ځان مسپموا پر روزه د خپل ځان مسپموا هیڅ څه په والله کلري د پاولي حیثیت په والله کلري د اغه عظیم رب امر درته سوی دی نو پرېږده پر دغه ځای خبره پرېږده بس نو بیا دی نه چې دا پښتون بیا واجب چم لري چې سره جنگي بس ټیک د ښکنځاوي سره کوي او چې درې کسان یې ونی سره جلا کوي او اوس نو دی نه ټینګیږي الکه خو چې نو راغلی قراري وسره ولاړ خالي ښکنځاوي سره دا چې زره لما ونی وتاولي ټالي شروع کی ټالي دې پرچی شروع کړلې کته جنگ کوي خواول به دي کولای او چې نه کوي نو چې دا اوس ما ونی نو ما ولي ورسره ستړي کوي چې څلو جنگ مکوي د الله رسول فرمایي ښکنځا مکوي چاته او کچیر تا ته چا ښکنځا وکړلا یې جنگ در سره کوي نو به څه چم وکي نو به ورته اني صائم بس ما روزه ده لکه کله مشته یو ځای جنگ جوړ شي پریشانی
فورا یو سړی ناری کې اے دې سړی تازه اپریشن کړی دی، اے دې سړی د زړه اپریشن کړی دی، دې سړی د ګوډو اپریشن کړی دی، دې سړی د ملا خیال ورسره کوي. ا سړی په خپل ناری کې ابرو را زه د زړه مریض ما لاس راوړی نه ما اپریشن کړی زما ملا خوږ ما څنګه وایاو نو دا مستې لیدلې بیا و دا چې د الله رسول فرمایي تاسو ما روزه دا چې ځا پر شاکه و د زما ملا څه حیثیت لري د الله د رسول خبرې ته، د زما ګوډې څه حیثیت لري، د زما زړه څه حیثیت لري. زه د زړه د پاره ځان راشاته کوم، زه د ګوډو د پاره ځان راشاته کوم، د ملا د پاره ځان راشاته کوم چې زه نه جوړم، لیکن د محمد رسول الله خبر را لته بیا ځان راشاته کوم. او اصل ایمان هغه دی، اصل ایمان هغه دی چې الله رسول مو ته فرمایلی دی. نو به ته څه وایې اني صائم جن راشاته سه دا کله کله دا چې غیرتمند ټینګان دي نه بیا وایي یاره دا د تبلیغیانو چمونه او زه به چاته جواب نور کوم. دا د الله د رسول عمل دی، دا د الله د رسول عمل دی چې تا ته چا بد وویل ته به شور ته وایې که ته وایه زه به دردله زه به دا وکړم دا کېدلی نشي. صحیح سلو فرمایي والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم. الله رسول فرمایي زما دي قسم په هغه رب سره چې چا په کنټرول قبضه کې زین وای لخلوف فم الصائم دغه د روزياتي د خله بوی نه دی بوی وای اطيب عند الله من ريح المسك. الله رسول فرمایي زما دی په خدای سره قسمی چې دا کم روزاتی روزه نیولی د خلی کم بوی دی په ظاهر دا بد ښکاري. د الله رسول فرمایي و الله ته تر مشکو لا شپن کوي. اوس په دې کې دوه خبرې دي. یو خبره چې دا هغه د معدې د خالی کېدو دا یو قسم بوی سړي د خلی څخه راوځي ټیکسو، یو خود د سړي د خلی بیکاره بوي دا د معدې د خالیوالي د وجه د خلی بوی دغه ته الله ویلي دا نسواریان بیا وایي چې ما خپل شو ولې نه ستا خپل نه در شو صحیح سلو دغه شی چې دی هغه ستا ته به مسواک وایې یو واره به نه وایې سل واره به وایې په روزه کې به مسواک وایې په روزه کې به مسواک الموبایل چا دی ورو ده نو دا مسواک به وایې علما فرمایي دا چې مسواک وایې دا د مسواک څه شي نه دی په خطا کې لته تیر شو پروام نه لري روزم نه په ماتیر شي ته به مسواک وایې ډیر به وایې سار به هم وایې ماپښین به هم وایې مازګر به هم وایې ماښام به هم وایې ماخستن به هم وایې د روزمات په ټیم به هم وایې هیڅ پروان خامخا به وایې ته به خپل خلاص په ار څو خلاص پاکي هغه به نه ختميږي ادم دې سره تعلق لري. او د الله رسول فرمایي الله فرمایي چې دغه بوی و ماته تر مشکل به ډیر شوند راکړي دغه بوی و ماته تر مشکل ډیر شوند راکړي. بیا فرمایي وای للصائم فرحتان روزاتي ته الله د دې وی روزن ته ماته چې روزه نه وي دوه خبري الله او موت ته راکړي. اوله خبره د الله رسول فرمایي اذا افطر فرح في فطره. اوله خبره دا د روزمات خوشالي ډیره زبردست خوشالي ده. روزمات خوشالي ار څه کمزوري شي په کوړاو ډوډۍ نو څه کسلري شلومبي او ډوډۍ څه کسلري دا د دې ذایقه د دې خوند د دې خوشالي د الله فرمای دا الله دم ما پتی کې یشه ده اڅوک نه وای شي علاقه ما د روزمات سره لګیږي اڅوک نه وای نا جوړ یا کوم یارته شي را نږدې کني داس ډیر وخت چې وسړی مشتي پرون شي خړلې بیا فکر درس نه پړلې پرون می شي خړلې مثلا د روزي بغیر میاست راواخله سهار دي چې کړي بیا ماخستن ډوډۍ وخوري هیڅ نه ورته خوشاله بس چک د ډوډۍ ده صحیح سلو په دا ګر ټیم کې یو شي نه د روزي ډیر چې والي الله رب العزت په دا ټیم کې و خوشالي چې د هغه شي ده او دا خوشالي یو لوی فطرت دي چې الله رب العزت او موت ته را کړی ده دغه خوشالي الله فرمایي ار ورځ در باندې راولم او دا داسې خوشالي ټیم دی پر دا ټیم باندې الله فرمایي د الله رسول فرمایي لس لک انسانان جهنميان د الله د جهنم خلاص روزمات پر ټیم هر ورځ لس لک کسان الله رب العزت هغه چې جهنم باندې د جهنم مستحقین دي هغه الله د جهنم خلاصي او د آخري روزه په ورځ د روزمات پر ټیم الله د جهنم دون خلق خلاصي لکه په دا ټوله روزه کې چې الله خلاص کړي په دا ټوله نو به ما تام د روزمات پر ټیم دا دعا کو چې الله مام په دې کې شمار کړي یا الله مجرم د جهنم خلاص کړي یا الله مجرم د جهنم خلاص کړي. نو د الله رسول فرمایي روزاتي ته الله رب العزت دوی خبره
یو خو د روزه مات په ټیم باندې خوشحالي ده چې سړی ډېر خوشحاله وي، ډېر خوند کوي، ډېر زبردست ده. بل واذا لقي ربه فرح بصومه، بل چې د الله سره ملاقات کوي ډېر به خوشحاله وي، الله به ډېر در سره راځي، ستا او د الله ملاقات به ډېر خوشګواره، شرمنده به نه یې، پریشانه به نه یې، غمګینه به نه یې، الله به در سره راځي، الله به تا راضي کې. دا دواړه دا دوی خوشحالي الله فرمایي دا د یوې روزي. نور خبرې خو پرېږده چې زه ګرد ستا یم، الله فرمایي نور پرېږده، صرف د دې یوه روزه مات چې دا ته روزه ونیسې بیا روزه مات کوې دا دوی خوشحالي چې دی هغه د نصیب کومه. بیا پیغمبر اسلام فرمایي یترک طعام و شراب و شهوة من اجلی، الله فرمایي وای دا روزه په دې وجه زما ده چې د خوراک چشاک شهوت زما ده وای چې پرېښی دي. الصيام لي وانا اجزي به، روزه زما د پاره سوه نو زه به جزا ودته بیا په خپله ورکومه. والحسنة بعشر امثالها، د هرې نیکۍ سبحان الله ما ورته ووایي یو په لسه ده، لیکن روزه دا رقم نه ده. روزه یو په 200 یا الله فرمایي دې حساب ما ته معلوم دي، زه پوهېږم زما کار پوهېږي. او بیا بله خبره دا د عزیزانو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا ته چې کله روزه چې تا ونیوله نو په کار خو دا د زما خدای روزه نه ده، دا یو په 200 سره سي، یو په 200 یا یو په 200 نه یو په 2 عرب هم کېدلی سي. یو سړی په خانقاه کې ناست دی، پیر دی، بزرگ دی، الله والا دی، یو سړی موقم دی په مرکز کې، یو سړی په اعتکاف کې دی، یو سړی په خپل کور کې دی، بالکل یو زره ګناه ته تصور نه دی کړی، ګرځ تلاوتونه کوي. ټیک شو، دا د هغو دپاره بیا دا یوه روزه نه ده، دا په یو عرب هم کمه ده چې بیا الله رب العزت ثواب ورکوي. موږ دوی خو بس پیشلمۍ مې لویه غټه دنده ده او روزه مات مې ډېره غټه دنده ده، په مابینځ کې نو بیا موږ دوی ګرده آزاد یو. دغه وخت دونه سیزن دی د کامیابۍ، د ګټلو، د الله د راضي کېدو، بیا بل دا رقم سیزن راځي نه بالکل نه راځي. تاسو کوشش ډېر وکړئ د تلاوت دا زموږ ډېر ملګري دوکانونه باندې پریشانه دي، دیغ دي. ته راولاړ شه، ته د ورځې پر ځان 5 سپارې ضروري که ته دې بیا دیغ سې او بیا دې پر تا دا روزه سخته سي. خالي دا یو شی وکړه، سار مالی یاسین ژر ووایه هغه هم د روزې او 5 شپږ ورځې بیا خلاص نه نه ته 5 سپارې ووایه. خدای قسم په خپله به په ځان پوه سې چې الله رب العزت زما څنګه مدد و نصرت څه دی هغه وکړه، الله زما څنګه مدد. یعنې زموږ داسې ښه ملګري سته د ورځې یو قرآن خو به خامخا ختموي، سره د سبقانو د ټولو خبرو یو قرآن به ختموي او یو به د شپې ختموي. دا عام خلک در شم دی نه چې اوس نو ډېر الله والا خو جلا خبره ده. دا تلاوت ضروري کوي، نه حکومت غواړي، نه صفونه غواړي، نه لري کښېنسته غواړي، نه لاسونه پرېنځنګه چې مطلب خامخا په صابه نه لاسونه پرېنځه، بس خپل اودس وکړه د قرآن تلاوت چې زړه دې غواړي په دوکان کې کوې، کور کې کوې، دفتر کې کوې، موټر کې کوې، غره له تللی چې زړه دې غواړي هغونه کوه. ټیک شولو، دا خبره ختمه شوه. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق الزوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة. يا عمر سم فرمای چې سړی د الله په لاره کې یوه جوړه شی ورکړي، یوه جوړه شی مثلا یو وښ دی، یوه وښ ورکړي د الله په لاره کې، یو آس دی، یوه اسپه ده د الله په لاره کې، یو سیرلی دی، یوه سیرله ده، یا یوه میږه ده، یو پسه دی، دا رقم جوړه. مثلا پس راځه یو چرګ دی، یوه چرګه ده، صحیح سلو دا یې چاته ورکړو د الله په لاره کې. د الله رسول فرمایي دا خو ډېر د خیر کار سو، دا خو ډېر غټ د خیر کار سلو. نو دا فمن کان من اهل الصلاة دعی من باب الصلاة، که یو سړی نمازي و د جنت دروازې سته د خالي د لمانځه دپاره د هغه غږ راکېږي دلته راسي. ومن كان من أهل الجنة جهاد دعي من باب الجهاد، يسوي مجاهد د جهاد دروازې سره غور باندې راکېږي. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، که یو سړی چې دی هغه روزه ولا د ریان دروازه چې ده هغه به د جنت ته د روزاتیان دپاره د هغه ځای ته غږ کېږي. ومن كان من أهل صدقة دعي من باب الصدقه، که چا صدقه کوله هغه ته به د صدقې د دروازې سره غږ راکېږي. ابو بکر صدیق نبی علیه السلام ته وایي وقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب
كلها ولي يا رسول الله هر سړی ته به وروزاتي ته به د روزې د دروازې نمازي ته به د روز د مانځه د دروازې سره د جنت دا هغه رقم د مجاهد د تبلیغي د ګور جلا جلا ځخ کې ورکیږي دا چې څوک هم سته چې د جنت ټول دروازې په دروازو سره غول راکېږي دل تراسه لکه په خوا طالبي مشروع کې په کابل کې ولغه کم چوک ورا لو بالتا اسکریما شي ته خپل ګرد بناري دل تراسه ټیک سولو دلته د جنت دروازې چې کمی دي د جنت نو خډیر دروازې دي خو یو سړی ته به د یوې دروازې سره ځکه ځکه ته ډیر غټ نمازي وي ابل ډیر غټ زبردست روزاتي وو ابل ډیر زبردست مجاهد وو ټیک سو د یوې دروازې سره ابو بکر صدیق یا رسول الله دا رقم څوک ستا چې د جنت د ټولو دروازو سناري ورکول کیږي دل تراسه پیغمبر سمته وو قال نعم وارجو ان تكون منهم زما امید ده دی پاغو کې ته هم ابو بکر زما امید ده پاغو کې ته هم یې دا علماء پښتنه وکړه پاغو کې یو ته هم یې د جنت د ټول دروازو سبا وتا ته ناری ول کیږي ابو بکر دل تراسه صدیق دل تراسه ولی ځکه د محمد رسول الله ډیر عظیم یاري په چیش کیږي یاري په طریقو کیږي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقې خپل کا خبر اخلاص ده څوک په لولې سي و چې ابو بکر صدیق څوک په کړي وي څو شان الله ورکړو دا رقم په سزا نو پیغمبر صلی الله قال نعم وارجو ان تكون منهم متفق علیه د بخاری او د مسلم حدیث دی و خبره دغه څه څوک هم ستا چې د ټول جنتو سو د تزاری کول کیږي ابو بکر زما امید ده دی پاغو کې ته هم یې خو خیر عزیزانو आवाज می سم دی برابر کړي سبق ډیر وایي خو بس الله رب العزت دا روزه زموږ د پاره د رحمت ذریعہ وګرځي د برکت ذریعہ وګرځي د مغفرت ذریعہ وګرځي د نجات ذریعہ وګرځي دا روزه دی الله زموږ د پاره د شرمندګۍ ذریعہ نه ګرځي د الله د ناراضګۍ ذریعہ نه ګرځي الله دې موږ ته د روزه ادب او احترام را نصیب کړي الله دې موږ ته قدر را نصیب کړي بس تر ټولو ښه خبره ده د عزیزانو په ورځ موږ د جمعې بیان او استغفار ډیر وایست الله رسول فرمایي په روزه کې لا اله الا الله ډیر وایست الله رسول فرمایي د جنت طلبګار جوړ سي یا الله ماته جنت راکا دا ډیر پاستي کوي او د جهنم څخه د خلاصون پناه وغواړي یا الله د جهنم څخه پناه غواړم یا الله ما د جهنم څخه خلاص کې دا څلور خبرې د الله رسول فرمایي په روزه کې ډیر کوي او د قران تلاوت عزیزانو د قران تلاوت خو شیخ صاحب رحمه الله خو قصه وې زموږ د کور انجونی نه دي زموږ د کور مولانا زکریا صاحب شیخ زکریا صاحب فضایل اعمال چې چالي کړی دي زموږ د کور و انجونی نه دي انجونی دا د ورځې دا کور جارو کوي هم په دا جارو کې درې سپاره ویلي تلاوت کوي زموږ د کور هر زنانه هر کشنۍ هر انجلۍ هغه د ورځې شل 25 28 ډیر سپاره دا ویلي دا زموږ د کور معمول دی چې د چا د کور دا معمول سي پر دا کور به څو رحمتونه وي مولانا الیاس رحمه الله دا شیخ صاحب رحمه الله اکا هم خسري هم ولو وری ولور ورکړه بیا وفات شو بیا بل لور ورکړه مولانا الیاس رحمه الله به ار ورځ کور ته مطلب هغه د خاور تیل به راغوښتو چراغ به د استعمالول نو یو ورځ تیل چې دی هغه وختي ختم سلو بیا کور ولا سپستنه وکړه مولانا یوسف رحمه الله حیات صحابه چې چالي کړی دی ودا نن تیل وختي ختم نسول ولا کسر نه پخلا چول ول یو نافرمانی او یو ګناه په کور کې خامخا سوي د استابه برکت رااله هغه ولي اوله کرامال مجد شي خو هغه منځونه کوو هغه عبادتونه کوو هغه ولي یو شي ستا چې پښتنه وکړه کور کې و میلمنه راغلی ولا هغه د سهار منځ نه وخت کړی و چې سهار منځ نه وخت کړی ولو نو قضا سوی بولو نور ته ویل دا ستا کور لره چې شراله یو بیا نمازي شزره لاو دا د تیلو حال دی د تیلو دا نه چې 1 روپیا نه در کوم دا خالد نو به د ایمان څو برکت پر ما او تا پروت هغه راځي پر ما او تا چې د الله رحمتونه وردل هغه څه سره ته اندازه ولګوا نو زما او تا چې ګرسل منځونه ستنه نو هغه به ګرځي چې په ګرد کال چا قران پاک را خستنی تلاوت کړي نه یو هغه په دوړو هغه رقم سپیره پروت یا دا قران د قیامت پر بیا دی غواړي چې د زما سره یاري وکړي نو یاري خو نو پر یو شي سره کوي نو
ګوره ما ته دفتر ته ولاړ شو رشوت ورکړو هغه افسر ته بیا زما ورسته یو کار راکوي نو قرآن پاک رشوت نه غواړي قرآن پاک وایي ته خو نو زما خیال وساته نو یا خو ما ووایه یا زما احترام وکړه یا ما و بل ته ور زده کړه یا ما په خپله څه نه څه خو مې وایه نو او که ته پر ما پوښتنه نه کوې او د قیامت پر ورځ ته ما د جهنم خلاص کړه نو دا رقم یاري که چا در اوسه کړې خو زه بیا درسره وکړم که نه یې کړې نو بیا هغه زه هم زه بیا هم نه کوم د قرآن تلاوت چې زړه مې غواړي هغونه وکړي دا مه کوئ چې نن وجوړېده اوس بیا وروره مسجد خلاص ولاړ دی لمانځګره یا هره ورځ یې کوه یوه سپاره دې په وسه پره ده دوې دې پره دي نیمه دې پره ده سوا دې پره ده هر څو پرون کیسه ټیم چا ټلیفون راوکړ مولوي صاحب قرآن پاک وایم زما نه دی زده به زه راولاړېږم قرآن پاک خلاص کړم پر هره لیکه باندې چیش ګوتې تېرومه چیش وایم بسم الله وایم ولې نو وایي نو زما قرآن پاک نه زما الحمدلله دې زده ده ولوه قل هو الله دې زده ده ولوه بس قرآن شریف راواخه الحمدلله راواړوه یو نیم سل وارې خلک درې سپارې په څو ټیم کې وایي ته هغونه ټیم الحمدلله ووایه او قل والله راواړوه خلک په څو ټیم کې قرآن پاک وایي ته هغونه ټیم یو وارانه 1500 واره قل والله ووایه 1500 واره قل والله ووایه دا کار خلاص ضروري خو نه دی چې خامخا خبر سړی حافظ یا و ضروري خو نه دی چې هر سړی به قاري یا و ضروري خو نه دی چې هر سړی به پر قرآن پاک زده چا به یو سره زده چا به بل سره زده د چا به مابین زده د چا به یوه سپاره زده ضروري نه ده ټیک دی نو چې نه ده اوس که الله رب العزت وایي چې خامخا به ته قرآن زده کوې اوس به ته څه کولی سپین ژوره به څه چپ کوې نو څونه غټه پریشاني وایي الحمدلله دې زده ده قرآن ته ګوره داسې خلاص یې که ورته ګوره وایه او ته به اوس وایې چې ښه یا مولي صاحب په یاد یې وایه ومنم په یاد هم صحیح ده شاه عبدالقادر جیلاني صاحب رحمه الله فرمایي کوم سړی چې قرآن پاک ته ګوري قرآن وایه د مور و پلار سه الله په قبر کې عذاب ورته کوي چې مور پلار مړه وو په قبر کې په عذاب و ته دلته قرآن ته ګورې قرآن وایې الله د مور و پلار سه عذاب ورته کوي وایي که مور پلار کافرانو له الله تر یو حد عذاب چې ورته کوي صحیح سو چې کافران نعوذ بالله د چا مور پلار په قبر کې پراته یو ما ته دلته قرآن ته ګورو قرآن وایي الله رب العزت د دې سه عذاب ورته کوي نو څونه دا لږ خبره ده نو په دې یو خو به ستا د قرآن تلاوت سي بل به د قرآن سي بل به د لاسونه سي بل به د سترګې سي ټوله بس د قیامت پر ورځ دا قرآن وایي زه تا پېژنم خیر الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي عزیزانو دغه خبره چې ده دا یقیني ده دا کرونا مولانا موږ خو در ډېره پرې نور سره منله ټول ښار لا جوړه دی ما دا تېره هفته داسې هفته تېره کړې ده چې بس بالا زه وم ما داسې تر اوسه خپل ژوند نه و لیدلی څونه بیمارۍ څونه تبې یعنې موږ 4-5 ملګري وو ټول دغسې یعنې هر چې پوښتنه چې وکړې دا بیماري ده په دې کې یوه ذره شک نشته خو دا ده پر چا به ډېر اثر وکړي پر چا به لږ اثر وکړي اوس څوک چې د چا سره ډېر میلاوېږي پر هغه باندې به بیا مطلب ډېر زه د خلکو سره ډېر میلاوېږم پر ما یې ډېر اثر وکړي ډېر یې ستړی کړم ډېر ستړی سوم ډېر ستومانه سوم تر اوسه پورې والله که برابر یم خو چونکې ما د سبقو د دې غمه خسته یم ته یم دا وکړي لاسونه میلاوېده پرېږدي لاسونه میلاوېده مخ لره پرېږدی خاصتنده ولکه صحیح سولو چې هغه وخت د ثوابو په هغه د ثوابو ټیم کې میلاوه چې ثواب ټیم یې نو بیا یې مه میلاوه اوس که ته وایې چې یاره نو دا به نو څنګه خبر رسي کرکه کوم کرکه مرکه دې در ګرځوه دا خلک د هسپتالونو په ډکې ته د کرکې ستا د کرکې موږ نه ګرځو لاسونه په صابونه پرېنځل دا ضروري ده خامخا یې پرېنځئ دا مه وایي چې یو شی نشته دا در ګرځوه هغه چې ویل هغه په هسپتالو کې پراته زموږ ډېر زبردسته ملګري ډېر ښه ملګري والله چې ورته حریان شي چې د څو نن شلمه ده چې په هسپتالو کې پراته دي شلمه ده یعنې زما دی ملګري سته په هسپتالو کې پراته دي په بار ملکو کې زه د ورځې یو ختم پسې کوم ما د بخاري شریف ختم جلا پسې کړی په 4-5 ملایانو باندې د ورځې یو ختم حافظانو باندې پسې کوم چې هغه دونه پریشانه دي چې الله دا څنګه مشکل راغلی نو دا رقم چې دا مشکل دا رقم راشي بیا نه سره ټولېږي کومه چې دونه زارۍ کوي ډاکټران دونه زارۍ کوي دلته موږ د اختر غم اخیستي د 2 روپۍ غم اخیستي 2 روپۍ ته څه کوي صحت دی خو د هغه ته 3 روپۍ پیدا کوي او چې ناجوړه شوې 4 روپۍ پر بدن باندې پر صحت باندې ورکوي نو یې ولې ورکوي ولې دا خو عقل نه دی لہذا ماسک لګول ډېر ضروري دي چې کوم خلک ډېر بار ګرځي لاسونه د چا سره مه میلاوئ صابون ډېر استعمالوئ په لمانځه کې ښه خبره دا ده ښه خبره اوس موږ خو دا وایو لمونځ دی دا خو نږدې درېدل دي اوس په تراویح کې لږ سړی لرې ودرېږي ښه خبره ده بده خبره نه ده سره اوږده یې بیا نه چې ښه مولي صاحب دا لمونځ صحیح کېږي که نه صحیح کېږي خبرې پرېږده پر دغه ځای یې پرېږده او څوک چې مطلب تراویح مراویح نه ورسېږي په کور کې وکړه یوازې وکړه فرض لمونځ په جومات سره راسه وکړه اوسه په خپل کور کې تراویح وکړه 2 رکعاته کوې دا اوس یو ملګری د دوبۍ سیمې سیج و بل د نیویارک څه و ول موږ 4 رکعاته په یوه نیت باندې تراویح وکړلې
په یو نیت باندې 4 رکعات پروا نه لري، هیڅ پروا نه لري. د 4 رکعات نیت کوي، د 2 رکعاتو نیت کوي، په مابینځ کې ډېر کښېنې لږ کښېنې، هیڅ پروا نه لري. تا آساني هغه رقم وکړه. نو لهذا دا شان به وکړو. صحیح ده ان شاء الله العزیز. د فیسبوک سبل ځانونه شاته کو. نور الله مهربان ذاتي دعای په ټول امت ته کو چې الله د پریشانی د پکا د يهود د پاره کوي، الله د نصاراو د پاره کا، د دین د دشمنانو د پاره کا، د قادیانیانو د روافضو د پاره کا، چې څوک و دین او خدای او رسول ته شکنځا کوي دا غو د پاره کا. یا الله مؤمنان جن وساته، یا الله مؤمنان ته پر دې کې درجه ورکړي، یا الله د مؤمنانو حفاظت و فرمایي. چې مسلمانان نه جوړ دي الله دې حفاظت و فرمایي، الله دې صحتونه ورکړي. کوم چې جن شهیدان سوي دي الله دې هغه شهادتونه قبول کړي، الله دې مغفرت و فرمایي، الله دې قربانو ته صبر جمیل و نصیب کړي. خیر الله دې ویل اوریدل قبول منظور وکړي، الله دې مغفرت خاطر